زه رحمان بندری یم. ما په تیر 19 کالو نه د امریکا غږ د ډیوه څانګې سره کار کوو. نن زما کار هغو ماته وویل چې ختم کومنګه. ناڅاپه یې راته وویل ماښام کې نن مازدیګر 6 د واشنګټن ډي سي په وخت باندې ماته ایمیل راغی. په کې لیکلي وو چې په انګریزي کې ټرمینیشن لیټر یعنی ستا د کار د ختمېدو خط. او دا یې راته نه دي ویلي چې ولې مو درله کار ختم کړ. بهرحال داسې ده چې د امریکا صدر ښاغلي ډانلډ ټرمپ یو حکمنامه پرون نابله ورځ د جمعې په ورځ باندې لاسلیک کړې وه. په هغې کې هغه ویلي چې د امریکې ځینې ادارې چې دي هغې کې کټینګ ډاون یعنې راشنکوي راکموي یې. په هغې کې امریکا غږ هم و. بیا موږ ته ایمیل راغی چې تاسو په کور کې کښېنئ هم د دغه جمعې په ورځ باندې او تر څو پورې موږ نه یې ویلي نو اډمنسټریټیو لیو یعنی تاسو به په رخصت باندې تنخواګانې به هم درکوو. خو نن ماښام پوره 6 بجې ماښام مازدیګر کې چې زه ناست وم د رجوعاتي په انتظار کې نو ماته ایمیل راغی ټرمینیشن لیټر. او زه د خپل دفتر د ملګرو لومړنی ملګری وم چې ما ولیده او سر محضره مې خپل چې کوم زموږ نور دوستان دي هغو ته کال وکړو. هغوی چې موږ ته هم راغی. مانه دا شوه چې په وایس اف امریکا کې په ډیوه څانګه کې چې کوم هغه خلک وو چا چې د امریکا نوکري نه کوله یا د امریکا نوکران نه وو یعنی د هغو قرارداد وو کانټراکټ یې وو ټیکه یې وه. لکه زه ما نوکري نه وه اخیستې یعنې ما به ورته ویل چې زه به تاسو ته کار کوم او د هغې په بدل کې ما ته پیسې راکوئ. ما د امریکا په نوکرۍ کې د امریکا د وفادارۍ سوګند یا لوړه یا قسم نه دی اخیستی. یعنې دا داسې کار وي کله ته نوکر شي سرکاري نو بیا به ته د بیرغ سلام کوي او ته به سوګند پورته کوي په قانون باندې چې د دې تمام رازونه وفاداري چې دي دا به ستا د هغو سره وي. هغې ته بیا امپلایمنټ وایي نوکري وایي. نو هغه ما نه دی کړی. ما یوازې په قرارداد هر کال کوو چې یاره زه 1 کاله پورې قرارداد به وکړو. په کې څه شرطونه به د هغو څه به زما وو. نو دغه شانتې دې قرارداد کې بیا دا وي چې تا کله نوکري ختموي نو 15 ورځو پورې زه که نوکري پرېږدم نو هم به نوټس ورکوم او که هغه ما ته وایي چې تا نوکري ختمو نو هغه به هم نوټس راکوي. نو ما ته د 15 ورځو خط راولېږو چې تا نوکري ختمه ده او 15 ورځې بعد به تا ته په مکمله توګه موږ ووایو چې تا نوکري ختمه شوه. نوکري ولې ختمه شوه ځکه چې ټرمپ څنګه ما وویل هغه لګیا دی د امریکا په ډېرو ادارو کې نوکرۍ چې دي ختموي بجټ وایي چې خرچه کېږي وغیره وغیره. زه نه یم په خبره اوسه پورې چې آیا د امریکا غږ هم بندوي یا د امریکا غږ به خلاص وي آیا د امریکا غږ ځینې څانګې به خلاصې وي ځینې څانګې به یې نه وي خلاصې. سرکاري نوکرانو نوکرۍ به هم ختمې شي که نه شي ممکنه توګه باندې څه هم کېدی شي. ممکنه توګه دا هم کېدی شي چې زه یا بل زه خو پخپله نه ځم او نه مې دا خواهش دی او نه چا په خپو پرېوځم او مینت مې کله چې تا ته نه دی کړی نه به یې وکړم چې زه لاړ شم چې ما ته نوکري بیا راکوي. خو ممکنه توګه باندې څوک لاړ شي عدالت ته او په دې عدالت کې په اداره کې چې کوم قضیه ده هغه وګټي او بیا خلکو ته وایي چې بیرته راشئ د حکومت ختم شي 4 کاله بعد ورته وایي زه نه یم پوه. خو بهرحال زه د وایس اف امریکا په 19 کالو کې چې ما کوم کار کوو هغه درته وایم چې ما څه کار کوو اوس به څه کار کوم آینده مې دا څه ده. ځکه دلته رالم چې زه اوس غواړم چې زه ستاسو سره مجلس وکړم په دا خپله پاڼه باندې په ازادۍ سره مجلس وکړم. زما چې کوم د مجلس کولو طریقه ده په هغې وکړم خپل نظریات درته ووایم خپل آینده پلانز درته ووایم خپله منصوبه درته ووایم دا درته ووایم چې زه څومره پابندیو سره مخ ته په امریکا غږ کې او زه چې اوس آزاد شوم څومره خطرناک شوم. ځینې خلک ما لیدل چې ډېر کم دي زه ذکر نه کول غواړم د هغو د خیال دی زه شکر دی چې د رحمان بندري نوکري ختمه شوه نو شکر مه وباسئ توبې وباسل شروع کړئ چې رحمان بندري خو اوس آزاد شو او رحمان بندري آزاد رحمان بندري ډېر خطرناک دی ځکه چې په ما باندې د کوم ادارې قانون اوس نشته دی په ما باندې د کوم ادارې پابندي نشته دی په ما باندې کوم د ایډیټوریل بورډ ذمهواري نشته دی. اوس ایډیټوریل بورډ دا دی اوس قانون دا دی اوس حکمت دا دی اوس دا شی چې دی دا ټول دی. نو په دې کې خو بنیادي یا د دې بني یا د دې بني او په دې به خبره کوي. د امریکا د حکومت خبرې ته په غوږ نه نیسي. د امریکا د حکومت په کوم اداره کې کوم افسر ته په غوږ نه نیسي. یعنې که اوس څوک دهشتګردي کوي اوس که څوک ظلم کوي نو زه به دا نه وایم چې پلانکی داسې وایي چې دا ظلم کېږي. زه به تاسو ته وایم او زه به ستاسو هغه ځایونه راسپړم داسې به یې راسپړم چې هغه به زما د خواهش مطابق وي او زه به
سم داسې نه کوم چې زه په زور څوک بربنډول غواړم، زه په زور څوک بېزته کول غواړم. ما په خپل ژوند کې کله نه دي کړي. ما په د خپل 30 کاله صحافتي ژوند کې کله هم نه دي کړي چې یو شخص، یو تن چې په ما سره په زرګونو داسې مثالونه دي په امریکا کې د خلکو، د ادارو، د پښتنو، د سیاسي، چې ما په ژوند کې هم د یو شخص، د یو پښتون ذاتي توهین نه دی کړی، نه به یې وکړم، او نه د هغه د حریم ته وردننه شوی یم. زما حریم ته خلک راننوتی دی. زما په حریم کې خلکو زما ذاتي ژوند کې ګوتې والې دي. زما په مخ پورې، زما په شکل پورې، زما په روزګار پورې، زما په خبرو پورې. خو ما کله هم نه دي ویلي دا زما کار نه، زما میشن غټ دی، زما هدف غټ دی، زما مقصد غټ دی. زه د شخصیتونو، د ذاتیاتو د دې کې د جګړو نه پرېږدم، خو هدف مې دی. ما په وایس اف امریکا کې چې خبریالتوب کوم نو زه نیوټرل خبریال نه وم، کله هم نه یم پاتې شوی. ما همیشه دا ویلي دي چې نیوټرالټي، بېطرفي چې د خبریالتوب نه دی، باید خبریالتوب دی ابجکټیو وي، دا دې د مقصد سره وي، دا دې د هدف سره وي. که څوک ما ته وایي چې ډاکټر اشرف غني راوله په یو پروګرام کې، او بلې خواته ملا هیبت الله خون راوله، او زما نه دا تمه کوي چې زه به نیمه ګنټه ملا هیبت الله خون ته ورکوم او نیمه ګنټه به زه اشرف غني ته ورکوم، نو دا غلطه تمه ده. دا بیلنس جرنالیزم نه دی، دا نیوټرل جرنالیزم نه دی، دا غلط جرنالیزم دی. ابجکټیو جرنالیزم دا دی چې صدر اشرف غني د افغانستان صدر دی، هغه د ملیونو خلکو برایو باندې راغلی دی، د هغه حق ډیر دی. هغه د امن خبره کوي، هغه د تعلیم خبره کوي، هغه د ثبات خبره کوي، هغه د پرمختګ خبره کوي. بلې خواته بل سړی چې دی هغه د جګړې او د یاغیتوب خبره کوي. نو زه داسې جرنالیزم ما ویوې کې مې کړی دی، نورو ملګرو به هم کړی. زه د چا په کار باندې اعتراض نه لرم، البته زه په دې هدف پوهېدم، دې لپاره ما زده کړې کړې وي. زه په دغې وطن کې، په افغانستان کې، پښتونخوا کې ولر